لکه زموږ علماو د ایمان پر شعبو باندې مستقل کتابونه لیکلي دي. امام بیهقي رحمه الله د شعب الایمان په نامه باندې یو کتاب لیکلی دی چې هغه مکمل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې حدیث وضاحت او تشریح ده چې د ایمان کومې تقاضاوې دي او د ایمان په تقاضاو به سړی عمل څنګه کوي او د ایمان د تقاضاو باندې د عمل کول کم ځایونه دي او په هغه ځایو کې د ایمان په تقاضا د عمل کولو باندې انسان په کومه درجه کې مکلف دی. نو دی حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ایمان اوله تقاضا دا بللې ده. د ایمان د ټولو سلویه شعبه د ایمان د ټولو سلویه تقاضا دا ده چې سړی به د لا اله الا الله اقرار کوي چې د ټولو کائناتو کې د الله د ذات څخه سوا بل ذات نستا. د ټولو کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه سوا بل معبود نستا. د ټولو کائناتو کې د الله تعالی د ذات څخه سوا بل خالق نستا، بل مالک نستا، بل رازق نستا. نو انسان به په خپل زندگی کې د الله تعالی د توحید او د وحدانیت اقرار کوي او د اقرار سره سره د الله تعالی توحید او وحدانیت به ودې زړه تشو کوي. نو دا هغه مبارکه شعبه ده او دا د ایمان هغه افضله طریقه ده او دا د ایمان په شعبو کې د ټولو سلویه شعبه ده چې د دې کلمې د وینا څخه مخکې یو سړی د کفر په دایره کې دی، صرف د دې کلمې په وینا باندې انسان د ایمان دایرې ته راننوځي. د دې کلمې د وینا څخه یوه لوحه مخکې که انسان له مرګ راسي انسان جهنمي دی او چې صرف دا کلمه یې در دې خوله ووتله د دې د وینا څخه یوه لمحه وروسته که انسان له مرګ راسي انسان جنتي دی. د دې وینا څخه مخکې انسان د الله تعالی مبغوض دی، د الله تعالی منفور دی، د انسان د الله تعالی د هغې سره بغض او نفرت دی. او چې کله دا کلمه الله تعالی انسان ته په نصیب ورکړه د دې کلمې څخه وروسته د الله تعالی محبوب دی، د الله تعالی د دې انسان سره محبت دی او الله تعالی د انسان په خپلو بندګانو کې شمار